یک نقطه دارد، نقطه آغاز بهار زندگیتان به انتخابات. باز هم خوش آمدید دوستان، در ادامه برنامه قرار داریم با همکار عزیز ما و خانم مریم زرمتی که خیلی خوش آمدید میگیمشان در برنامه و همچنان سال نو و صمیم قلب برشان تبریکی میگیم. ډیره مننه. زه هم په خپلوار سره لومړی تاسو ته تخنیکی همکارانو ته لیدونکو او اوریدونکو ته او ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم او د تاسو د خبرې په تایید باندې نوی کال ورته مبارک وایم. بسیار تشکر. خانم مریم میشه بر ما بگین که سال نو چگونه آغاز کردین؟ اولین روز سال چگونه آغاز کردین شما؟ نوی کال خو طبیعي دی. هر کال زه خپل یو احساس به در سره شریکم. پسرلی د ما لپاره د بهترینو موسمو د جملې نه ده، ځکه انسان ته انرژي ورکوي، ښکلا ورکوي. داسې فکر کوي چې ټول طبیعت بدل سو. کله چې طبیعت بدلیږي رنګونه ایجادیږي، د رنګ د راتلل د دې سبب کیږي چې په تا کې انرژي او توانایي پیدا سي. د هغه دپاره طبیعي داسې خوند کوي چې بدلونونه ووینې. نو د نوي پسرلي راتګ د تل دپاره د ما دپاره ښکلی ده او د تاسې د پوښتنې په جواب کې هر کال زه نوی کال د خپلې کورنۍ سره پیل کوم او دا غټ غنیمت ګڼم چې حد اقل په دغو بدو شرایطو کې موږ لا تر اوسه سره یو ځای یو او ژوندي یو او یو په بل باندې تکیه یو. دوستان چی خوب خانم مریم بیان کردن سال نو و همچنان بارنخواه تشبیه کردن و ما هم جا دارد که به فامیل عزیزم سال نو از طریق پرده های تلویزیون برشون تبریکی بگم و همچنان جناب لطفی ډېر ګرانې همکارې اغلې زلمتۍ، زه هم په خپلوار سره د نوي کال مبارکي تاسو ته وایم. غواړم چې وپوښتم تیر کال یعنې 1990 کال تاسو ته څنګه یو کال او څومره مثبته و ستاسو په ژوند کې؟ 1990 کال ممکن د ما دپاره په ټول ژوند کې بیا تکرار نشي، هم له منفي اړخه هم د مثبت اړخ نه، ځکه ما ډېرې ستونزې هم او کړاوونه مې هم پکې ولیدل. ولې دې ستونزو او کړاوو ته زه د ستونزې او کړاو نوم نه ورکوم، دې ټولو ته زه د تجربې نوم ورکوم، ځکه هر نوی کار چې انسان ترسره کوي هغه د ژوندانه دپاره یوه نوې تجربه ده او ته یې د هغې تجربې نه زده کوې او هغه تجربه چې تا ته هیڅ پوهنتون یې په اسانه نه در زده کوي. تجربه طبیعي ده چې دننه تا خفه کوي، د ستونزې درکوي، ولی کله چې سر راپورته کړې او فکر وکړې چې ما څومره څه زده کړه بیا پرې خوشحالیږي چې واقعا ما ډېر څه زده کړه. واقعا هم زندگی سراسر تجربه هست، پس چه خوب است که ما نکات مثبتش بگیریم و نکات منفی خود دور کنیم. خب خانم مریم میشه که یکی از خاطره های جالبتونه که در سال 1397 اتفاق افتاده باشه بر ما قصه بکنین که ما هم البته از تجربهات شما مستفید شویم؟ جالب خاطره مثبت که منفی؟ مثبت دقیقا. مثبت خاطره طبیعي ده د انسان په ژوند کې واقع کیږي. یو ډېره جالبه هغه دا اوس یو د کورنۍ ماشوم د ما نه پوښتنه وکړه چې مورې موږ یو چېرته چې اوسېدو چې فلانۍ هغه کورنۍ 4 هغه درلودې پیغلې نجونې درلودې خو په لوړ عمر کې. نو دی ما ته پوښتنه کوي چې مورې ما ویل څه؟ وایي چې هغه د هغې مېرمنې نوم یې واخیسته، وایي چې هغه مړه کېږي. ما ویلې ولې؟ وایي چې خو مجرده ده، واده یې نه ده کړی. ما وایي چې یعنې څه؟ یعنې مجرد نه مړ کېږي؟ وایي نو مجرده مړ کېږي. واقعا ډېره جالبه. اغلې زلمتۍ، غواړم شخصي ژوند په هکله موږ او درانه لیدونکي پوه سي چې شخصي ژوند په هکله مو معلومات راکړئ. په کورنۍ کې څو کسان یاست، څو لورګانې او څو زامن؟ په کورنۍ کې د افغانستان کورنۍ دي نو تر 1-2 خو خامخا زیاتې وي.
کورنۍ کې موږ شپږ کسان یو، 2 لورانې 2 زامن او زما میړه. بس همدومره. الله پاک دې ټول ته ډېر عمر ورکړي. او همدغه راز ګرانې همکارې که ستا خوښه وي چې د نوروز ورځ ده او خاصه خپرونه مو هم د نوروز دپاره درنو لیدونکو ته چمتو کوئ وړاندې کوئ په ژوندۍ بڼه، غواړم چې وپوښتم د دوی د ځوانۍ له دورې څخه چې لکه اوس چې څومره رواجونه دي په هېواد کې دغه نوروزي وړل راوړل، ستاسو په دوره کې هم داسې رواجونه ول کول؟ نو یوه قصه که لیدونکو او موږ سره شریکه کړئ. د ما د دورې او د تاسو د دورې خو به ډېر زیات فرق نه وي، خو خیر بیا به زه خپله د دورې قصه دا درته وکړم چې په افغانستان کې تر ننني وضعیت نه پخواني وضعیتونه او دودونه ښکلي ول، ځکه اوس موږ او تاسې تر یو مستقیم روحي فشار او دوامداره فشار لاندې یو، ولې په هغه وخت کې دا څه نه وو. د نارینه او د ښځو ترمنځ ډېرې فاصلې نه وې، ودونه مو ګډ لمانځل، ګډ مو اتڼونه کړي. بیا خو بیخي ښه ده. د هغه تر څنګ د ما یادېږي چې د ما د لیوروجې ښځې د نکریزو شپه وه او د تایي مسکن په بلاکو کې اوسېدل. کله چې دا خلک هلته راغلل، دا ساحه د ټوله ساحه نارینه او ښځو ګډه دومره زیات ول چې دا ټوله ساحه په دوی ډکه سوه او هلته یې اتڼ وکړ. ولې هغه کار ته نن نشي کولی په تاسف سره، ځکه چې افکار د منفي خوا ته ولاړل او هغه سهولتونه چې موږ په لاس کې درلودل هغه مو له لاسه ورکړل. دا موضوع د دې دپاره نه شریکوم چې موږ ځکه د خلکو ذهنیتونه ډېر ښه ول، ډېر پاک ول او حدود تعیین ول، ټول حدود مات نه ول او کولی شو چې یو له بل سره ښه روابط وساتي. خب خانم مریم، به نظر شما من حیث یک حقوقدان در رابطه با رسمی که ما داریم نوروزی بردن، شما چه گفتنی دارین؟ های رسم پسندیده هست و به نظر شما چگونه هست؟ په دې کې خو د پایست یو قانون پوه باید از نظر نه ورکړو، ځکه دا د ټولنې عرف ده. د ټولنې عرف دوامداره د ټولنې په سینه کې شتون لري، تازه کیږي، رالویږي، محوه کیږي. په افغانستان کې هم د نوروزي یا د اختریزي وړل دا یو عرف ده او ښکلی عرف ده، ولې متاسفانه په ځینو ځایو کې موږ دا دومره کلک نیولی ده چې فکر کوو چې دا که دا ترسره نسي نو غټه ضایع ده، حالانکې نه غټه ضایع نه ده. دا د دې دپاره ده چې ته مقابل طرف خوشحاله کې خپله مینه ورته څرګنده کړې، هغې مېرمنې ته دا ووایي چې ته راته ګرانه یې او زه غواړم له تا سره ژوند وکړم، نه داسې فکر وکړو چې 14 رقمه لباس باید ورکړو، هغه ورکړو او سیالي ده او دې ته یې ښکاره کوي هغې ته یې ښکاره کوي. هغه ښکلا پکې نشته. ښکلا هغلته ده چې یو ځوان صرف خپلې نامزد ته د خپلې مینې اظهار وکړي، نه داسې په دې مسایلو باندې هغه کې. او موږ متاسفانه د عرف ډېر زیات تابع یو او دا د موږ غلط ډېره مننه له تاسې نه ښاغلې زلمتۍ چې خپرونه کې مو ګډون وکړه. بیا هم مننه له تاسې هم. ګرانې همکارې، لنډه دمه لرو. له دمې وروسته زموږ نور همکاران له مختلفو نورو میلمنو سره تاسو په چوپړ کې حاضرېږي. ملتیا مو غواړم د خپرونې تر پایه.